پوهیږئ چې د قشتېپې کانال بشپړېدل کولای شي د افغانستان د غنمو تولید 2 برابره کړي. ولې د قشتېپې کانال د ازبکستان، قزاقستان او بالخصوص ترکمنستان لپاره یو ستر ګواښ دی؟ تاسو باور کولی شئ چې دا پروژه افغانستان د $1.5 میلیارډ وارداتو څخه خلاصولی شي. څنګه به دا پروژه ممکن هر کال د 2 څخه تر $3 میلیارډ اقتصادي ګټه ورکړي؟ آیا باور کولی شئ چې د دې کانال په بشپړېدو سره به نه تنها افغانستان یوازې پر ځان بسیا هیواد شي بلکې یو صادروونکی هیواد به هم شي؟ آیا تاسو پوهیږئ چې د قشتېپې کانال جوړولو لپاره هره ورځ څومره کارګران، انجینران او درانه ماشینونه بوخت وي او دا ستره پروژه به څومره ځمکه زرغونه کړي؟ آیا دا کانال د افغانستان لپاره د زرغون راتلونکي هیله ده که د اوبو د جګړو پیل او د قشتېپې کانال جوړولو اصلي طرحه د چا په وخت کې شوې وه؟ دا او داسې نور ډېر مهم معلومات زموږ سره په همدې ویډیو کې وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور بختیار احساس او تاسو د احساس ګولډن ټي وي چینل ګورئ. نو راځو د بشپړې ویډیو طرف ته. د قشتېپې کانال یوه نوې خبره نه ده بلکې د قشتېپې کانال د جوړولو طرحه د داود خان په وخت کې شوې وه، خو جګړو او سیاسي بدلونونو اجازه ورنه کړه چې دا ملي پروژه عملي شي. بیا وروسته د اشرف غني په حکومت کې هم د امو د سیند له اوبو د راړولو خبرې او د امکان پالنې ابتدایي څېړنې وشوې. حتی د امریکا د USAID یعنې د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره په ملاتړ یو شمېر مطالعات ترسره شول او هدف یې دا و چې د افغانستان شمالي سیمې کرنیز مرکز وګرځي. خو ولې دا پروژه د څو لسیزو لپاره یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوه؟ ځواب یې ډېر ساده دی. جګړې، سیاسي بېثباتۍ او د بودیجې نشتوالی هغه 3 لوی خنډونه وو چې د دې ملي خوب په لاره کې ودرېدل. تر هغه چې په 2022 کال کې طالبانو د دې پروژې عملي کار په رسمي ډول پیل کړ. د دې پروژې لومړی پړاو د 2023 کال په وروستۍ کې بشپړ شو چې نږدې 100 کیلومتره اوږدوالی لري. همداراز دا پروژه یوازې د یو سیاسي جریان انحصار نه دی، دا د هغو افغانانو د څو لسیزو هیلې او ارمانونه دي چې غوښتل یې د خپلې خاورې له طبیعي زیرمو په ملي توګه ګټه واخلي. محمد داود خان یې پیل وکړ، د اشرف غني حکومت یې د امکان پالنې څېړنې ترسره کړې، خو طالبان وتوانېدل چې عملي کار یې پیل کړي. دوستانو تاسو باور وکړئ چې کله مې د دې ملي پروژې په اړه د ویډیو جوړولو تصمیم ونیو نو تر ډېره وخته په دې سوچ کې وم چې د کوم ځای څخه یې پیل وکړم، ځکه هره برخه یې زړه ته خوشحالي او سکون ورکوي. نو لطفا ویډیو تر پایه وګورئ، داسې حقایق به واورئ. مطمئن یم چې لا تر اوسه به دې هېڅ نه وي اورېدلي. د قشتېپې کانال اقتصادي ګټې، اټکلونه او احتمالي پایلې. اول، اټکل کېږي چې د غنمو تولید به 2 برابره شي. اوس مهال افغانستان هر کال شاوخوا 4.5 میلیونه ټنه غنم تولیدوي. د کانال له بشپړېدو وروسته اټکل کېږي چې دا کچه تر 8 میلیونو ټنو ته ورسیږي، یعنې د هېواد د اړتیاوو تر 90% زیات پوره کېدای شي. دوهم، په احتمالي ډول سره د وارداتو اړتیا کمېدل. افغانستان هر کال له قزاقستان او پاکستان څخه نږدې 2.5 میلیونه ټنه غنم واردوي چې ارزښت یې د 1.3 میلیارډو څخه تر 1.5 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. د کانال په برکت اټکل کېږي چې دغه واردات به ډېر کم شي او پیسې به د بهر پر ځای د افغان بزګرانو جیب ته لاړې شي. دریم، ډېر زیات امکان شته چې د صادراتو پراخ فرصتونه به برابر شي. کله چې تولید زیات شي، افغانستان کولی شي یوازې خپلې اړتیاوې پوره نه کړي بلکې هر کال شاوخوا د 1 څخه تر 2 میلیونه ټنه غنم او نور کرنیز توکي لکه وږي، وریجې، میوې، پنبه او نور د سیمې هیوادونو ته صادر کړي. د کارپوهانو په نظر د صادراتو احتمالي ارزښت تر $1 میلیارډ هم پورته کېدای شي. څلورم، داسې احتمال هم شته چې زرګونه نوي کاري فرصتونه به برابر شي. اوس مهال د کانال په جوړېدو کې زرګونه کسان په کار بوخت دي. د بشپړېدو وروسته اټکل کېږي چې یوازې د کرنې په برخه کې د 10,000 څخه زیات نوي دایمي کاري فرصتونه رامنځته شي. پنځم، د کرنیزو صنعتونو وده. د محصولاتو زیاتوالی به د پروسس فابریکو اړتیا لوړه کړي. د غنمو پروسس میلونه، د وریجو میلونه، د میوو د ساتنې، وچولو او بسته‌بندي فابریکې، د پنبې پاکونې او ټوکر جوړونې کارخونې. شپږم، د بزګرانو عاید لوړوالی. د مثال په ډول یو بزګر چې اوس د 10 جریبه ځمکې څخه شاوخوا 2 ټنه غنم ترلاسه کوي، د کانال او اوبو په برکت به د 4 څخه تر 5 ټنه غنم تولید کړي، یعنې د هغه عاید به نږدې 2 برابره شي. اووم، د هېواد د بهرنۍ توازن ښه کېدل. اوس افغانستان د خوراکي توکو واردونکی هېواد دی. د کانال له بشپړېدو وروسته امکان لري چې افغانستان نه یوازې په ځان بسیا شي بلکې صادروونکی هېواد هم وګرځي. دا کار به پر افغانۍ مثبت اغیز وکړي او د ډالرو په راکمولو کې به هم مرسته وکړي. په لنډه توګه داسې ویلی شو د کارپوهانو په باور د قشتېپې کانال کولی شي هر کال افغانستان ته د 2 څخه تر 3 میلیارډ ډالرو احتمالي اقتصادي ګټه ورسوي. دا د هېواد لپاره د کرنیز او اقتصادي خپلواکۍ تر ټولو ستر ګام بلل کېږي. همداراز د طالبانو د راپورونو له مخې
هر ورځ په دې پروژه کې د 15,000 څخه تر 20,000 کارګران بوخت وي. نږدې 400 انجینران د تخنیکي سار لپاره کار کوي. شاوخوا 1200 درانه ماشینونه لکه سکواټرونه، بلډوزرونه، ټرکونه او لوډرونه کار کوي. هر ورځ د خټو او شګو کیندنه د 80 څخه تر 80,000 متره مکعب رسیږي. د یو کارګر ډیره جالبه خبره ده موږ سهار له لمر ختو مخکې راځو او کله کله تر ماښامه پورې هم کار کوو. دا یوازې مزدوري نه ده بلکې موږ ځان د یوې تاریخي پروژې برخه ګڼو. د قوشتېپې کانال جغرافیه او اهمیت. د قوشتېپې کانال د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې له آمو سیند څخه پیل کیږي. له همدې ځایه د جوزجان او فاریاب له پراخو دښتو تیریږي او په اندخوی کې پای ته رسیږي. خو ولې دا پروژه دومره مهمه ده؟ ځکه چې د افغانستان د شمالي سیمو دا پراخې دښتې د هېواد د کرنې زړه ګڼل کیږي. که دا کانال بشپړ شي د آمو سیند اوبه به د وچو صحراګانو پر ځای د غنمو، وریجو، پنبه، میوو او نورو کرنیزو محصولاتو د زرغون لپاره وکارول شي. د دې پروژې له بشپړېدو سره تمه کیږي چې شاوخوا 15,50,000 هکتاره ځمکه خړوبه شي. اوس اصلي پوښتنه دا ده آیا د آمو سیند اوبه دومره کافي دي چې هم افغانستان زرغون کړي او هم د ګاونډیانو اړتیاوې پوره کړي؟ راځئ د ځواب لپاره دقیق شواهد وګورو. اول، د آمو سیند کلنی اوبو جریان شاوخوا 4 څخه تر 80 کیلومتره مکعب دی. د شوروي اتحاد په وخت کې افغانستان ته د دې سیند یوازې شاوخوا 6 کیلومتره مکعب برخه ځانګړې شوې وه، خو عملي کارول شوې برخه تر ډیره وخت یوازې 2 کیلومتره مکعب وه. دوهم، د قوشتېپې کانال له بشپړېدو وروسته تمه ده چې افغانستان هر کال شاوخوا د 6 څخه تر 10 میلیارډ مکعب متره اوبه له آمو سیند څخه راواخلي. دا د سیند د ټول جریان شاوخوا 20 څخه تر 30% جوړوي. د قوشتېپې کانال تخنیکی ځانګړتیاوې. د قوشتېپې کانال اوږدوالی 215 کیلومتره، لنوالی شاوخوا 100 متره او ژوروالی د نږدې 8.5 متره اټکل شوی دی او ظرفیت یې تر 10 میلیارډ مکعب متره اوبو ته په کال کې رسي. یعنې هر کال د آمو سیند شاوخوا 20 څخه تر 30% اوبه به د افغانستان کرنیزو ځمکو ته راوړل کیږي. خو دلته یوه لویه پوښتنه پیدا کیږي، که د آمو سیند تر 30% پورې اوبه افغانستان ته واوړي د ګاونډیو هیوادونو برخلیک به څه وي؟ نو ځواب یې په واضح ډول داسې بیانولی شو. اول، د آمو سیند ټولیز ظرفیت. آمو سیند په کال کې شاوخوا 90 کیلومتره مکعب اوبه لري. د قوشتېپې کانال د دغو اوبو 20 څخه تر 30% برخه اخلي. دا یوه د پام وړ اندازه ده. دوهم، د ازبکستان اغیز. ازبکستان چې هر کال د آمو سیند له اوبو نه نږدې 20 کیلومتره مکعب کاروي، د کانال د بشپړېدو سره به د اوبو کمښت تر 15% پورې تجربه کړي. د دې معنا دا ده چې د زرګونه هکتاره پنبې، غنم او نورو فصلونو حاصل به راکم شي. دریم، د ترکمنستان اغیز. ترکمنستان په ځانګړي ډول د آمو سیند پر اوبو متکی دی. څېړنې ښایي چې د دې هېواد د کرنیزو ځمکو لپاره د اړتیا وړ اوبه کیدای شي تر 80% پورې کمې شي. دا به د ترکمنستان د کرنیز سکتور لپاره ستر ګواښ وي. څلورم، د قزاقستان او ارال سمندر اغیز. آمو سیند یوازې ازبکستان او ترکمنستان ته نه ځي بلکې د سیر دریا او ارال سمندر پر ژوند هم اغیز لري. که د افغانستان لخوا 20 څخه تر 30% اوبه راواخیستل شي، د قزاقستان د اوبو جریان کې کیدای شي له 10 څخه تر 40% پورې کمښت راشي. پنځم، د افغانستان ګټه. خو افغانستان ته دا پروژه څه راوړي؟ له دې کاناله به نږدې 550,000 هکتاره نوې ځمکه د کرنې لپاره آماده شي. د غنمو کلنی تولید به میلیونونو ټنو ته زیات شي. د افغانستان لپاره د قوشتېپې کانال د کرنې انقلاب دی، ځکه له دې لارې به هېواد د غنمو په تولید کې خپلواکه شي او حتی د صادراتو ظرفیت به پیدا کړي. نو په پای کې قوشتېپه یوازې یو کانال نه دی، دا د افغانستان لپاره د زرغون راتلونکي هیله ده، خو د مرکزي اسیا د ګاونډیانو لپاره د اوبو لویه اندېښنه ده. یعنې د دې کانال جوړېدل یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولې منځنۍ اسیا لپاره یو ستره موضوع ګرځېدلې ده. که د مثبت اړخ خبرې وکړو نو دا کانال کولی شي د افغانستان شمالي سیمې په بشپړه توګه زرغونې کړي. زرګونه خلک به د کارموندنې فرصتونه ولري، کرنه به پراخه شي او هېواد به په خوړو کې له نورو لږ تر لږه یو څه بېنیازه شي. خو که منظم مدیریت ونه شي، د اوبو ضایع کېدل، چاپېریالي زیان او حتی د ګاونډیو سره لانجې هم رامنځته کېدای شي. نو د قوشتېپې کانال د یوې خوا د افغانستان لپاره د امید پروژه ده او د بلې خوا د سیمې لپاره د اوبو یوه ستره شخړه هم کېدای شي. اوس زه له تاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو څه فکر کوئ چې دا کانال به د افغانستان لپاره یو بریا وي که یوه لویه ستونزه؟ نو په دې اړه مو حتما را سره خپل نظرونه په کمنټ کې شریک کړئ. د قوشتېپې کانال جوړولو تاریخچه. د قوشتېپې کانال د جوړولو طرحه د داود خان په وخت کې شوې وه، خو په عمل کې پیل د ولسمشر غني په دور کې په 1499 هجري کال کې وشو. په 1400 هجري کال کې د دې کانال لپاره 500 میلیونه ډالر بودیجه تخصیص شوه او د ملي پراختیا شرکت ته د جوړولو امر وشو. لومړی فاز
لومړی فاز د کانال 108 کیلومتره اوږدوالی لري چې د بلخ ولایت په کالدار ولسوالۍ کې د امو سیند څخه پیل او د دولت آباد ولسوالۍ پورې رسیږي. دغه برخه په 2023 کال کې بشپړه شوه. دویم فاز د کانال 127 کیلومتره اوږدوالی لري چې د دولت آباد څخه پیل او د جوزجان ولایت لاغچه ولسوالۍ څخه تیریږي او د فاریاب ولایت اندخوی ولسوالۍ ته رسیږي. د دې برخې جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي او اټکل کیږي چې کارونه یې تقریبا 90% شوي. دریم فاز د اوبو د ویش او د فرعي کانالونو جوړولو پلانونه روان دي څو د کرنیزو ځمکو د ښه خړوبېدو سیستم رامنځته شي او بیا به د ځمکو د ویش ملي پروګرام لپاره هم پلان جوړ شي. چاپیریالي اغیزې که د کانال مدیریت په سمه توګه ونشي د ځمکې مالګین کېدل، د اوبو د ضایع کېدو خطر، د ځینو طبیعي حوضونو وچېدل او د سیمه ییزو ژوو د زیانمنېدو امکان هم شته. پایله قوشتېپه یوازې یو کانال نه دی، دا د افغانستان د زرغون راتلونکي ستره هیله ده، خو دا د سیمې لپاره د اوبو یوه ستره لانجه هم کیدای شي. که مدیریت سم وي افغانستان به زرغونېږي، خلک به بډایه کېږي او هیواد به خپلواک شي. که مدیریت ونشي د ګاونډیو سره لانجې، د چاپیریال بحران او د اوبو ضایع کېدل رامنځته کېدای شي. نو اوس آخري پوښتنه له تاسو څخه کوم، ستاسو په نظر قوشتېپې کانال به د افغانستان د زرغون راتلونکي بریا وي او که د اوبو ستره ستونزه؟